مقصد شو کوم چې مقصد د غلو ضرورت طرف کله مقصد قرآن یو کوي دغه اول خو ما محترمو قرآن او حدیث مو ته یو لا تربیت خبره کوي چې بچو تربیت صحیح طریقې سره وکړي ای بچو صحیح نگرانی وکړه چې ما بچای یو دور درازي سبا ما او تک خبر کې پرته و چې ګوره تیر خط درې تاسو څه کوو چې ما بچای نن دغه ځل وتل خر پر نبی په دوه غرونو کې ما محترمه داسې استعداد خلک موجود دي لکه نن تاسو دغه تورې پګړۍ او سپینې پګړۍ دا نوراني چې هرې ګورئ دا دې غرو خلک دي لیکن تورې د خپلو اساتذه او څپلۍ کمې کړي دي یو برکت نن دلته پروت ده عمر کې یقینا مو ډېر تاسو نه وړي ایمو سپینګیري ناست دي مشران ناست دي ایمو د پاړو کپو مخ ای برابر عمر خلک ناست دي موږ د خبرې کې نه کوو یقینا به ادبي ده او چونکې واسي مورتیا ده دا دې استعداد برکات دي په دوه غرو کې خړ پر ما ګاله دا خلک دا استعداد ولا خلک دي او دې استعدادونه مو ځای کړی دي خپکیلو بوله ټول په دې کې ورغلی یو دی وجه ما بچای نن سیوا دې بډارې نه بل شي کې نه کوي او په بډارې کې جنو کراو نن به 3 لک روپۍ رشوت پیر کوم هغه نه بات مونږ کوي او هغه ډېر ګرانه خبره ده الان کې دا بچو ته کمزوري نه دي کرک زیلې قوار زیلې لکې زیلې بچی که ډاکټران جوړېدلی شي اما بچای ډاکټر جوړېدلی شي اما بچای انجینیر جوړېدلی شي په دې کپلۍ کې که نن د پنجاب نه انجینیر رسي اما بچای پکې لګېدل ضروري دي ولیکن موږ بچي خو بس هغه ټیم چې تیموي غیر درانه چې ورته میلاو دې وجه الله چې غریب په سګرټو څوک ارام شي الله مو دې معاف کړي په چرسونو ارام شي پرون موږ خو کلي کې ډېر وونه ملګرو دا خبره وکړه چې موږ نوی نسل چې څومره ده په هغې کې 70% چرسوالي طرف ته لاړ شي چرسیان شو یو سړی چرس دا خبره نه کوو چې چرسي به بد نه ګڼې شرابي بد مه ګڼه چرس څومره په زور خرچي ده چرس نه میلوېږي دا غریب په څه کوي یو مخکې دور و زاړه چرسیان مشران خلکو کې شته دي او ډېر د ادب نه ډک خلک نوجوان نسل چې دا چرسونه څکوي نن یو بله لیبر روانه ده الله دې حفاظت وکړي قوم نن چې راجمع کړی مو ده دو خبرو ته مو راجمع کړی مو ده تاسو خو صرف غر پریشانې ده غر مو حق ده په هغې مو خبره کېږي خو لیکن دې خبرې ته ډېر فکر وکړئ چې دا ما ورته هیري جواهرات دا بچي چې پرته دي داسې یقیني روان دي آیس یوه نښاره روانه ده آیس انا نشه نن نوجوان نسل کرک زیرې ته رسېدلي ده هغې پوټل نه مخکې لاړه او هغې دې وجې نه چې کله کومو خلکو هغه آیس ویلي دي نه خور پېژني او نه مور پېژني هغه حال یې دی هغو چا ساعت ته پتې نه ویرڼه ولیکن یقینا فکر ضروري ده په ما فرض دي چې زه دې نوي بچي نسل هغې صحیح تربیت وکړه ذمه دارانه باندې دغه ده او چې زه دې نوي بچي نوي نسل صحیح تربیت کوم نو هغې دپاره څه ځای دي چې قوم یکجهتي ضروري ده نو درېیمه خبره قوم اتفاق وکړه هغې خبرې سړی په یو کوتک نه شي ذمولی یو لاس توری زویه تاسو نه کوي که دویم لاس ورسره میلاو شو تاسو کوي قوم که چېرې متفق شي هغه بېدیني ختم کولی شي قوم متفق نه وي قسم په خدای که ذره برابر خبره دې ختم کړه یعنې قوم خپکېږي ونه د خبرې ډېرې توجه سره واوره قوم نن احساس کمترۍ شکار ده سیاسي اختلافات څنګ ته که قوم من حیث القوم دا خو ډېر غیرتي قوم کړلی شو نن چې زه د کبر خبره اورم امام محترمو ډېره دا خبره خپله کې یو که نه جنازې کې دا خبره نه شو کوی مختلف خلک راکې راغلي وي کبر خبره چې اورو خلک روان دي ټول جي اداري لګوي اداري لګوي هلته ګیري چې شر پروت ده 10 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ هغه مړي کور کې تخېلول که لاړم چې دې ته لاړم که جنازې کې وم که نه وم کوم اجتماعیت به اول دې کبر نه رسي چې زه به کبر کم دی ما رشته دار مړ ده ما کلیوال مړ ده دما باندې اول حق دا ده چې زه به درته کبر کندم لسنیوای مسله زده کوئ علما ناست دي لسنیوای مړي دي دفن نه بعد شروع کېږي دا یاد لرئ
شرعي مسله ده دا موږ لري وجونو کې موږ دیر شو سره لاس چګو څو پورې مړه په کاټ کور کې پروت وي نشي الله چې دعا وکړي دعا مو شروع کړي مړی د فن نه پاک او یقینا مشران خلک خبر نشي کېدای رشتہ دار هغه دې مړی په پټک کې مړی کور کې تنظیم کړی دا ای د غلطه ته ورسیږي هغه به غځي ناس وي کبار نه مل منري چې هغه به غو سره سلام کلام کوي هغه به غو عزت کوي او کور ولا خلکو یقینا غم د په غوته بو هغه تسلی ورکړي او نوجوانان نسل چې کوم خبر کندون کې خلک دي اره قبرستان ته دي اره سړی والا کوي دا یو خبره ډیره انتهایی همره چې کوم اتفاق دی نه جوړي ته دې ما خبر ته نه رسېږي تا خبر ته نه رسېږي خبره دې افیس دې خبره چاو کړه ډیره عجیب خبره یا افیس خبر بل دیو علم کې موږ تاسو وګورا کنه ټول کلی درازات باندې پوروري خبرونه موږ تاسو ته فکس د ګول باندې ابو ټول یواله دا باندې کوم چې بلکې دی ولا مرده ډیګری ولا مرده هغه خلک ډیر انتهایی سعادت ولا خلک دي چې مسلمان ته قبر په سیند کې دې قبر وته وکندل الله به جنت دي ته هم مسلمان روړ ده ته هم کلیوالي لکه سره ده اول خو چې خلک دا پیسې دی چې پیسې قبرونو ته خلک کمري دي پیسې پاتې نظام خو خبره وسره وکړه و دې خوښه مرده چې مزدورانو ته ونی سوچ یاره دا قبرونه بس مزدوري کوي ته خو دې خبره وته ورکړه چې څوک کوم خیراتي قوم ده قبر نه کندي او زه دې اتفاق مظاهره وکړو خبر اوله خبره ده چې به موږ تاسو اتفاق جوړیږي قبرونه وکندو کنه وکندو لسونه چکې لسنوای به شروع کوو د فن نه بعد نن جنازه وشوه 4 بجې دغه ته به روټۍ ده البته داسې ده چې اوس کله ډېر وشو نو که ډېر اوس ازاد باندې دی یو سړی غریب روټۍ د خستې وي دلته ته که سړی غواړي خامخا د موټرسایکل ده راشي ډېره ښه خبره ده خو بیا ګیلاب دې نه کوي سړی ته نه چې د ګل باندې هغه څه بړی سر کې یو سړی ده نو روټۍ را نه را بیا ګیلاب دې سړی نه کوي خو البته که راغلو ډېر خوند بوټ موټرسایکل سورلی انتظام شته د مشام روټۍ 3 ورځې روټۍ کې شرکت وکړو دا د کوم اتفاق جوړی دویمه خبره او درېیمه چې کله سبا چې به فلسطینوي ته رسو چې به دعا وکړو به چې کوم چونه یې د قوم وي د بغانه زه دلې دورې نه کېږم د بغان چون وخت مخکې 100 روپۍ وو نن به زه 100 روپۍ واچوم چې هغه سره نن د اتفاق مظاهره وکړو ډېره ښه خبره ده په الله دا صدقې نیت ورته کوم چا هغه کپۍ نه درغلتي چې ما با مړو موږ ته خو د سړي 100 روپۍ چولې وه زه به ورته 100 روپۍ چوم کپۍ ما ګوره بیا هغه ته 1 زره وکړه او درېیم صاحب اتفاق جوړېږي په داسې په جماعت چې جماعت ته راځم صفونه مو ډک وي جماعت مو ډک وي عالم سره ناسته پاسته کوم اتفاق به جوړېږي جماعت ته نه رسم زه به د کوم خبرې نه څه خبر وم څوک بیمار ده څوک روغ ده څوک په وطن ده څوک بې وطنه مې ته هېڅ پته نه لګي